قدرمنه اوریدونکو ستړي مشئ وخت ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له سپوږمۍ راډیو نه اورئ پام راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت وین رینهر جسیوال ویلي چې هند په افغانستان کې د پاکستان هغه هوایي بریدونه په کلک غندي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل شوي دي. نوموړي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. هند همدارنګه ویلي چې افغانستان ته به خپلې بشري مرستې درمل او پراختیایي پروژې دوامداره وساتي. بل ورته د سینګاپور پخواني سفیر بیلاهاري کاویسیکان د پاکستان د ستونزو په اړه د نورو هیوادونو د ملامتولو ادعا ویرات کړي دي او ویلي دي چې دغه هیواد ډیری ستونزې د کورني ناسم مدیریت پایله ده. د ملګرو ملتونو د بشري میشت ځایونو پروګرام ویلي چې کابل د سیمې له تر ټولو سختو اوبو بحرانونو سره مخ د 1 میلیون اوسیدونکي اغیزمن کړي دي. د یاد پروګرام په وینا د نفوسو زیاتوالی د ښار د اوبو پر سرچینو د اړتیا تر کچې ډیر فشار راوړی دی. بل ورته د دولتي اوبو رسونې او فاضلابو شرکت وایي چې د اوبو د کمښت د حل لپاره عملي هڅې روانې دي. د مسؤلینو په خبره له پنجشیر سیند کابل ته د اوبو د لیک پروژه او د شاتوت بند پروژه د اوبو د بحران د کمولو له مهمو پروژو څخه دي. د څښاک اوبو کمښت د کابل د اوسیدونکو نه ستونزه نه ده بلکې کلونه کېږي چې خلک ورسره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس سید کریم هاشمي په کابل کې له سوداګرو سره په یوه ناسته کې ویلي چې باید هیواد ته د تیلو او غازو منظم واردات یقیني شي او د ټیټ کیفیته نفتي موادو د راوړلو مخه دې ونیول شي. نوموړي له سوداګرو غوښتنه کړې چې یوازې د معیارونو سره سم تیل او غاز هیواد ته وارد کړي او د ټیټ کیفیته موادو له واردولو دې ډاډه وکړي. هاشمي ویلي چې د خصوصي سکتور ملاتړ د ملي اقتصاد د پیاوړتیا لپاره مهم دی او هڅه کوي د دولتي ادارو او سوداګرو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. په دې ناسته کې سوداګرو هم خپلې ستونزې شریکې کړي دي او مسؤلینو د هغوی د حل لپاره د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. او د وینزویلا چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې د وروستیو 2 زورورو زلزلو د قربانیانو شمیر 2954 کسانو ته رسیدلی، په داسې حال کې چې زورګونه نور کسان ټپیان او یا هم بېکوره شوي دي. رویټرز د وینزویلایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دغو 2 زلزلو کې له 12,000 ډیر کسان ټپیان شوي او شاوخوا 14,000 نورو خپلې مینې له لاسه ورکړي دي. یادې 2 زلزلې د جون په 40مه د وینزویلا په لویدیځ کې د کاراکاس ښار شاوخوا 160 کیلومترۍ کې وشوې. لومړۍ زلزله د ریختر په کچه 7.2 او ورپسې له 2 دقیقې هم په کمه موده کې د 7.5 درجې په ځواک دویمه زلزله وشوه. د دغو زلزلو له امله لسګونه ودانۍ ونړېدې او شمېر کسان تر خاورو لاندې پاتې شول او بنسټیزو تاسیساتو ته پراخ زیانونه واوښتل. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.